السلام علیکم دوستانو، نننۍ ویډیو د غزاله جاوید باره کې د غزاله جاوید چې د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې وه، د هغې د مور تازه بیان او تازه انټرویو در سره شریکوم چې هغې د غزاله جاوید او د خپل زوی باره کې څه ویلي دي چې د دغه دواړو د وجې نه غزاله جاوید مور ولې پریشانه ده او ډیره زیاته په سختو کې د ټول معلومات او ټوله انټرویو در سره دلته په دې ویډیو کې شریکوم. دوستانو، 13 ورځ د غزاله جاوید مور میډیا ته راغله او هغې په میډیا باندې یو بیان ورکړو او هغې وویل چې زه ډیره زیاته پریشانه یم. اول چې کله هم زما غزاله جاوید لور په حق ورسېدله او خپل خاوند وویشتله نو زه ډیره زیاته ډپریشن کې وم او ډیره زیاته خفه وم چې د هغه خاوند سره به ما تاریخونه کول او هغه د جیل نه بیا هم راخلاص شو چې په هغې وجه باندې زه ډېر زیاته بیمارو سره مخ شوم. خو بیا د هغې نه پس زما زوی جګړه وکړله او هغه په یو کیس کې داسې راګیر شو چې هغه په دغه جګړه کې مخالف کسان ووهل او هغه یې قتل کړل چې په هغه وجه باندې زما زوی اوس په جیل کې پروت دی او د 13 لکو ډیمانډ رانه کوي، یعنی 13 لکه روپۍ غواړي. نو دغه روغه بیا کیږي. هغې په میډیا باندې د غزاله جاوید د مینوالو نه غوښتنه وکړه که تاسو لږ هم زما د لور سره مینه کوئ او د هغې مینوال نو ما سره دومره مرسته وکړئ چې زه دا خپل زوی د جیل نه راخلاص کړم، ځکه چې لور مې رانه داسې لاړله او زوی مې اوس تقریبا د 10 کالو نه په جیل کې پروت دی او ما سره دومره پیسې نشته چې هغه زه راخلاص کړم. دوستانو، د غزاله جاوید مور دا هم وویل چې د غزاله جاوید څومره مینوال دی، هغه د ما سره په دې سخت وخت کې ودرېږي، څنګه چې را سره مخکې ولاړو زه به د هغوی دغه احسان ټول عمر هیر نه کړم. دوستانو، دغه د غزاله جاوید د مور بیان چې هغې د خپل زوی باره کې میډیا ته وړاندې کو او د زړه ستړی هم وویل. دغه بیان مونږ هم له تاسو سره شریک کو چې هغې دغه خبرې په میډیا کړې وې او ډېرې زیاتې وجړل. نو په دغه وجه باندې د دغه ویډیو تحقیقات او سپیناوی مونږ وکړو او دغه ټول نیوز مو له تاسو سره شریک کړ. د غزاله جاوید مینوال دی د هغې د مور سره ضرور مدد وکړي او په دغه سخت وخت کې دی د هغې سره ودرېږي. دوستانو، دغه معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل، امید لرم ویډیو ستاسو خوښه شوي. د نور داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.